طالبانو د تسلیم شوو کمانډویانو وژل کېدو په اړه د CNN راپور رد کړ. د امریکا مشهور CNN تلویزیون په یو راپور کې ویلي چې ګڼې طالبانو 22 تنه کمانډویان تر تسلیمېدو وروسته وژلي، خو طالبانو یاد راپور او ویډیو جعلي یاده کړې ده. د CNN راپور کې راغلي چې دا پیښه د جون په 14مه نیټه د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې د ترکمنستان پولې ته څیرمه رامنځته شوې ده. خو طالبان ذبیح الله مجاهد د CNN یاد راپور رد کړی او زیاتوي په ویډیو کې یوه جعلي ټوټه له یوې بلې ټوټې سره چې د فاریاب په ولایت کې 22 تنه کمانډویان د عملیاتو په مهال په جګړه کې وژل شوي وه، دواړه سره یو ځای شوي او راپور ورڅخه جوړ شوی دی. طالبانو تر دې وړاندې CNN ته ویلي و چې د کمانډو سرتیرو د وژل کېدو ویډیوګانې جعلي او د حکومت پروپاګانډا ده چې عسکر وهڅوي څو تسلیم نشي. د یادونې ده چې طالبانو ته هره ورځ سلګونه عسکر او کمانډویان تسلیمیږي، خو هغوی یې بیرته په ضمانتونو خوشي کوي او خپلو کورنیو ته یې سپاري.